په افغانستان کې چې د مطبوعاتو ازادي لږ تر لږه په کاغذ باندې شته. تاسو لیدل دي چې د غربي هیوادونو بېسارې ټرینران او ښوونکي تللي دي او ژورنالستانو ته همدغه روزنه ورکړې ده چې ته آزاد یې او پوښتنه کولی سې او د خپل حق نه استفاده وکړه. زه فکر کوم اساسي شی د افغانستان لپاره دا دی چې ژورنالیست د خپل حق تر څنګ په خپل وظایفو باندې پوه سي. ته نسې کولی د چا خبرې ثبت کړې، موبایل ورته کښېږدي او بیا دا راوړې نشر کړې. د مطبوعاتو ازادي ده، زما مخ څوک نسي نیولی، نه ته حق نه لرې، د قانون له مخې حق نه لرې، نړیوال قانون له مخې حق نه لرې. ته په محکمې کې نسې کولی چې په ټویټر کې مسیجونه واستوې د باندې. تر اوسه د محکمې فیصله نه ده سوې. ته د چا د کور په انګړ کې د هغه عکس نسې اخیستلی. ته د چا خبره ده د بې اجازې نه د یو چارواکي چې د تا ته نه یې اجازه نه درکړې رسمي، د هغه نه په اصطلاح نقل قول په تفصیل سره چې ته وایې چې ما اورېدلې ده نسې کولی. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته باید د ازادۍ تر څنګ د دوی د مسؤلیتونو په هکله باندې ځانګړې لارښوونې وشي.